ته خفه کېږه مه یو کال مسافرۍ ته ځمه ته خفه کېږه مه یو کال مسافرۍ ته ځمه له درد ډکه چې وي داسې زندګۍ ته ځمه ښکلی جانان لرم ځواني هم د مور غېږه لرم ښکلی جانان لرم ځواني هم د مور غېږه لرم چې پکې بایلم به هر څه داسې یو ځای ته ځمه زمونږ ژوند هلته کې سوي خو توبه جانانه زمونږ ژوند هلته کې سوي خو توبه جانانه هسې په خوله درته زه وایم چې خانې ته ځمه او کشل مې نه کړه ګل زمانه نو بیا دا به وکړم کشل مې نه کړه ګل زمانه نو بیا دا به وکړم وې زه به ختمه کړم او بیا به لیونۍ ته ځمه سلامونه ملګرو نیکي اخترامات مې ومنئ ګل زمان بېقرار یم د خپلې پاڼې ګل زمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغه یم په دا مهال په پېښور بهادر کلي کې یم سره د ګران ملګري طارق دیدار صاحب دغه ویډیو جوړوم د مسافرو دپاره په هغې کې چې کوم زموږ ګران او خوږ ملګری په دا مهال چې یو اے ای کې دی امیر خان ته د ډالۍ بلکې ټولو مسافرو ته د ډالۍ وي د غزل مطلب ده دیدار صاحب چې راځي خو بس سره د انتظار راځي راځي خو بس سره د انتظار راځي اختره هر ځلې په ما باندې بېیاره راځي موږ مسافر یو موږ خندا خوشحالي څه پېژنو مونږ مسافر یو مونږ خندا خوشحالي څه پېژنو دغلته وایه چې آخر د چا دپاره راځي زما د زړه وچ وي هغې ته خوشحالي به غواړم زما د زړه وچ وي هغې ته خوشحالي به غواړم د خدای ظالمه ولې خولې ته مې ازاره راځي ډېر ښه باور د وشه تور له حد به مې اختر شي باور د وشه تور له حد به مې اختر شي ګرانه جانانه که اختر کې تر مزاره راځي مننه او ستا جنازه به یو ورځ ګوره له دې کلي وځي ستا جنازه به یو ورځ ګوره له دې کلي وځي ته چې دې کلي ته د مړو سترګو دپاره راځې او کسر شعر دی پکې دیدار صاحب چې په دې عادت ګل زمانه زه هېڅ پوهه نه شوم په دې عادت ګل زمانه زه هېڅ پوهه نه شوم چې ما ته خیال کې زنګېدلې بیا په لاره راځي ډېره مننه